اول خو السلام علیکم ټولو ملګرو ته د قلم کورنۍ د ټولو ملګرو ډېر زیاته مننه کوم چې دومره ښکلی او خوږ پروګرام یې راغونکو. ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده چې مخکې به ودونو کې څه نورې قیسې کېدلې، اوس په ودونو کې ادبي هلې ځلې روانې دي او ګل ګل ماشومان ګل ګل مشران راځي او هغې نه پیدې اخلي. خبرې به ډېرې نه کوم، یو څو شعر ویمه چې تاکو جانانه په داغونو باندې حد کړی دی، تاکو جانانه په داغونو باندې حد کړی دی، نو ما د زړه په ټکورونو باندې حد کړی دی. نن یې د خلکو منځ کې دومره کلکه غاړه راکړه، نن یې د خلکو منځ کې دومره کلکه غاړه راکړه، مولا صاحب نن د تعویذونو باندې حد کړی دی. او نن یې د خلکو منځ کې دومره کلکه غاړه راکړه، مولا صاحب نن د تعویذونو باندې حد کړی دی. مړی ورورو کې او خورې په سوره کې ورکي، مړی ورورو کې او خورې په سوره کې ورکي، مونږ پښتنو خو رواجونو باندې حد کړی دی. مننه. یو غزل دی چې تورې سترګې سره لاسونه واره نه خوري، تورې سترګې سره لاسونه واره نه خوري، بې له تا نه سینګارونه واره نه خوري. که دې خوښه یم اقرار د مینې وکړه، که دې خوښه یم اقرار د مینې وکړه، تش په سترګو کې ستونه واره نه خوري. او په چاټو چاټو شراب را باندې وسکه، په چاټو چاټو شراب را باندې وسکه، ساقي نن ګورې جامونه واره نه خوري. بې له تا نه مازدیګر پیکه پیکه وي، بې له تا نه ماښامونه واره نه خوري، بې له تا نه مازدیګر پیکه پیکه وي، بې له تا نه ماښامونه واره نه خوري. د دې یو سړي خوبونه ټول رښتیا شو، د دې یو سړي خوبونه واره نه خوري، د دې یو سړي خوبونه ټول رښتیا شو، د دې یو سړي خوبونه واره نه خوري. نه چې دلته په ارمان کې سړی مړ شي، نه چې دلته ارمانونه واره نه خوري، نه چې دلته په ارمان کې سړی مړ شي، نه چې دلته ارمانونه واره نه خوري. څه وخت مخکې ستا په شعر باندې ژوندی یم، اوس دلکشه ستا شعرونه واره نه خوري. مننه. یو وړوکی نظم دی. څه زبردسته مقابله وشوله، څه زبردسته مقابله وشوله، رقیب ولاړو فیصله وشوله، جانان ویلې چې زه ستا یم اشنا، دا ستا په مینه باندې پایم اشنا. جانان ویلې چې زه ستا یم اشنا، دا ستا په مینه باندې پایم اشنا. رقیب د لارې او د غره سړی دی، په مینه نه پوهېږي په څه سړی دی. رقیب خو بغض او نفرت پیژني، قسم په خدای که محبت پیژني. رقیب خو بغض او نفرت پیژني، قسم په خدای که محبت پیژني. ګینې ورځ پې تا ازمیخ وکړه، یوه قصه ورته د شیخ وکړه، څادر به وڅنډي روان به شي، دا ګوته په خوله درته حیران به شي، دا درته به وایي څه اوزګار خلک وو چې دا د مینې تابعدار خلک وو. مننه. درته به وایي څه اوزګار خلک وو چې دا د مینې تابعدار خلک وو. کله د والو چې زړه وکړمه، کله یې دوالو چې زړه وکړمه، محمد شاه دلکشه څه وکړمه، ته صبر وکړه صبر ښه یادېږي، رقیب به ټول عمر سپېره یادېږي، رقیب به ټول عمر سپېره یادېږي. مننه کوم ټولو.